د بلخ ولایت د ترانسپورت ریاست له لوري د حیرتان په بندري ښارګوټي کې د بهرنیو هیوادونو د باروړونکو موټرو لپاره تمځای پرانیستل شو. نبی افغان چې د دغه پارکینګ مسؤل دی، د دغه حرکت موخه د موټر چلوونکو د ستونزو د هواري او د بلخ ولایت د سړکونو د تنظیم د ترانسپورت ریاست لخوا د باروړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر په رامنځته کولو کې یو غوره اقدام وباله. هغه ترمینل خوشبختانه له ډېرو هڅو وروسته نه تکمیل سو، جوړ سو او نن افتتاح ده. دا به هغه موټردارو ته، موټروانانو ته، هغه خارجي موټردارو ته چې د افغانستان له لارې رفت آمد کوي، د دوی لپاره د یو منظم سیستم، د دوی لپاره د روانو د نوبت لپاره او د دوی هغلته د بودوباش لپاره یا د اوسېدو لپاره په ښو معیاراتو جوړ شوی ده. په ورته وخت کې د حیرتان د ترانسپورت او د سړکونو د تنظیم مدیر دغه پارکینګ اهمیت او اړتیا ته اشاره وکړه او ویل چې د هیواد د ترانسپورت وزارت د رهبرۍ لخوا د ورکړل شویو هدایاتو پر بنسټ دغه وزارت د اصولو له مخې د یاد پارکینګ له مسؤل کس سره د منل شویو نورمونو او معیارونو سره سم یو تمځای پرانیسته. جای پارکینگ بر وسایط نبود. در هر جای دسترای‌ها، تانگیترها، لبای سرک وسایط خارجی استاد میشد میرفتن. این به خاطر از یک نگاه که تردد وسایط جمع می‌سازد در شهر، اینجا پارکینگ واسه از طرف دیگه رون نوبت منظم تنظیم میکنیم، یعنی که وسایط خارجی که به طرف ازبکستان میره یا ترانزیتی که به طرف پاکستان میره از اینجا رونشان تنظیم میشه، به طور نوبت مشخص به بارگیری معرفی میشه. له بل خوا یو شمېر موټر چلوونکي د دغه پارکینګ د جوړولو په برخه کې د بلخ ولایت د حیرتان د ترانسپورتي مسؤلینو نه ستړي کیدونکې هلې ځلې وستایلې او د بهرنیو موټر چلوونکو لپاره د پارکینگ پرانیسته د ستاینې وړ وبلله. Mana judayam bir xursand bo'ldik. Mana shu bu yerda mana shunday joy tashkil qilishibdi. Nafaqat O'zbekiston, bu Qozog'iston, Qirg'iziston, bu taraflardan kelgan mashinalar, bu taraf mana Pokistondan kelgan mashinalar, shu yerlarga mana mashinalarni qo'yib, bu yerda mana yotoqxonalar tashkil qilinib, bemalol damlarini olib, cho'milishlari kerak bo'lsa cho'milib, xohlaganlarini qilib juda bir xotirjam joylarni tayyor qilishibdi. Biz albatta bundan xursandmiz. دا ډېر یو اتفاق راولي، ډېر وحدت راولي او دا د افغانستان د زموږ د حیرتانو د بندر دپاره یوه ښه لاسته راوړنه هم ده. دا په تېرو دغه نه وخت کې دغه کار نه و شوی چې 20 کاله د جمهوریت حکومت تېر شوی د امارت اسلامي په برکت دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. د یادونې وړ ده چې په یو وخت کې 400 لارۍ په دغه پارکینګ کې د ځایېدو ظرفیت لري او همدارنګه د دغو لاریو چلوونکو لپاره رستورانت، جومات او نورې ترانسپورتي اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي.